نبی علیہ الصلوۃ والسلام منځ کو د جمعات نه واپس را روانو چې واپس را روانو دی ورته را ورسېدو اوس دغه ډېره نیازبینه لورې ودېدله ډېر سخت خفه ونه دی ورسره لږ خپنیوی شو خپنیولی شو ودرېدو نو عایشه رضی الله تعالی چې کله د فاطمه رضی الله تعالی د سر منګزو که نه داسې نو د عایشه رضی الله تعالی یو خبره وکړه وی فاطمه چې نن د مور ژوندی وی نو ډېره به خوشحاله وه چې مور د ژوندی وی ډېره به خوشحاله وه چې ستا نکاح نن د علي رضی الله تعالی سره کېږي چې د عایشې د خولې نه دا الفاظ وتل د ور سره نبي علیه السلام ولاړو په ژړا شو چغې کړه وی وا خدیجه وا خدیجه خدیجه رضی الله تعالی عنها شو دا غي لور ودیږي نبی علیہ السلام زبانه اسی غم او چې دنه عائشه دا غي نوم واغستو نبی علیہ السلام بار چغ کړی وا خدیجه عائشه رضی الله تعالی چې د نبی علیہ السلام आवाज تر وګو شو رامن ډکړي بار ته وروته وی دا الله محبوب زما مور خپل د پتا باندې قربان شي ما ته خفه کړل ما ته خفه کړی ما ته خدیجه را یاد کړه د الله محبوبه زبستا د خدیجه نه زیات عزت وکما زب تا ته د هغې نه زیاته مینه درکمه نبی علیه الصلاة والسلام ورته څه فرمایي وایي عایشه خدیجه خو خدیجه ونو خدیجه خو خدیجه ونو ستا قوم په ما باندې لرې کېښودل ستا قوم زه د کلي نه شړلمه او خدیجه به راله ما ته به یې تسلي راکوله خدیجه خو خدیجه ونو هغه تیاره که نبی علیه السلام د سترګو مبارکو نه اوښکې به دی او د علي رضی الله تعالی عنہ د کور نه صرف څلور زنانه رالی څو تنه صرف څلور تنه رالی په جنس کې په فاطمه رضی الله تعالی پسې چې کله فاطمه رضی الله تعالی روانوله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جسم مبارک نه یو صادر تاو یو ساشړی ته تاو هغه د ځان نه راکوله وکړه او د فاطمه رضی الله تعالی باندې داسې ور واچوله فاطمه دا زما د طرف نه ستا په جهیز کې سامان شو په جهیز کې دا سامان شو هغه خپل شړۍ راواغسته فاطمه په کې داسې پټه کړله فورا جبرئیل علیه السلام راغی چې جبرئیل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته تپوس کو جبرئیل څه په ناشنا لباس کې نن رالی مخکې خو داسې نه راغلی نن خو د جامې ډېرې بدلې دي وی د الله محبوبه چې د خپل جسم نه د صادر راواغستو او په فاطمه د صادر ور واچو قسم په الله په اسمان کې تمامو فرشتو ستا لباس خپل کو تمامو فرشتو زم ستا په لباس کې راغلی ما نبی علیہ السلام چې سر مبارک جبریل ته اوچت کو داسې اوښکې را روان وي جبریل ورته وایي د الله محبوبه اوښکې د ځمکه ته ورتا ونه شي ورنه الله به قیامت قایم کړي احتیاط کوه خیال کوه اوښکې دې ګورې ځمکې ته ونه رسي اوښکې ځمکې ته ګورې ستا ونه رسي فاطمه رضی الله تعالی عنها څلور زنانه پسې راغلي وي نبی علیہ السلام په خپلې شړۍ کې رخصت کړله او چې لاړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هلته ورسوله دعا یې ورله وغوښته وی الله د دواړو ژوند د خوشحالو ډک کړي الله د دواړو ژوند د خوشحالو ډک کړي الله په اولاد کې ورله برکت واچوي دا دعا یې ورله وغوښته د واده ړومبۍ شپه ده علي رضی الله تعالی کور ته راغی چې څنګه راغی که نه فاطمه رضی الله تعالی ړومبۍ اودس کړی دی لوټۍ ورته ایښي د علي رضی الله تعالی ته د اوبو وی علي ړومبۍ پاسه اودس وکړه ړومبۍ پاسه څه وکړه اودس وکړه او زه ګورم چې په اوداسه کې ته زما د بابا څومره سنت ژوندي کوي زما د بابا د سنتو څومره خیال ته ساتي علي رضی الله تعالی پاسېدو چې کله اودس وکړو که نه نو فاطمه رضی الله تعالی ورته مسله خوره کړله مسله ورته خوره کړه وی علي زه مونځ کومه ته مونځ وکړه او چې کله دواړه مونځ وکړو ته دعا غواړو زه به پې امین وامه ته دعا کوه زه به پې څه وامه امین وم دا هم طریقه ده پکار ده چې مور او پلار خپلو بچو ته ودونه کوي کو زوی دی کو لور ده چې دا ورته ووایي لورې خاوند دې خواله راشي زوی ته ووایي زوی چې کله د ښځې خواله لاړ شي د ټول نه لومبې 2 رکعاته نفل وکړئ دواړه د الله په دربار کې دعاګانې غواړئ تاسو یو نوی ژوند شروع کوئ یو نوی ژوند شروع کوئ